چې وړکی شر دا باید موږ تاسو انتخاب کو، په ځان یې ومنو، د دې لپاره چې لوی شر او لوی خطر له ځانه دفع کو. تاسو هوښیاران انسانان یې په دې مثال باندې به پوه شوي او په دې به پوه شوي چې دا درس موږ له کوم ځای نه راخلو. دا له هغه ځای نه راخلو کله چې خضر علیه السلام د دې ځوان دا کښتۍ لږ غوندې عیبجنه کړه. صحیح شوه؟ نو لږ غوندې عیب یې ګوره ومنه. دا وړکی عیب چې کښتۍ سوری کړي او لږ غوندې یوه دړه یې ماته کړي، لږ ځای یې عیبجن کړي، دا وړکی ضرر ده. دا یې ومنه په ځان باندې. د څه لپاره؟ د دې لپاره چې هغه لوی ضرر هغه دا و چې دا کښتۍ د دومره کمره له منځه لاړه شي او پاچا یې واخلي، هغه یې په ځان هغه نه یې ځان بچ کړي. نو تاسې هم په ژوند کې وګورئ، صحیح شوه، چې کله تاسو ته دوه ضررونه مخامخ کېدل، دوه خطرونه مخامخ کېدل، کوشش وکړئ چې وړکی خطر او وړکی ضرر په ځان ومنئ. صحیح شوه، د دې لپاره چې له غټ ضرر نه ځان بچ کړئ او غټ ضرر له ځان نه دفع کړئ. صحیح شوه، د دې بې شمېره مثالونه دي او په همدې معیار باندې موږ ډېرو خلکو ته فتواګانې ورکوو. نو تاسو به هم انشاءالله په خپل ژوند کې ګورئ کله ناکله انسان د مخامخ کېږي په ژوند کې د دوو ستونزو سره، که دا کوي دا هم ګناه ده، که دا کوي دا هم ګناه ده، که دا کوي دا هم تا ته ضرر رسوي او دا هم تا، نو ته به څه کوې؟ په منځ کې به مقارنه کوې، موازنه کوې چې کوم یو کې لږ ګناه ده، په کوم یو کې لږ ضرر ده. یو وړوکی غوندې مثال تاسو در کوم، یوه خور په خارج کې هغې له موږ نه دا پوښتنه کړې وه چې زما دلته لورګانې دي ماشاءالله راغټې شوي دي، خو زما په قصه کې هم نه دي، د دین په قصه کې هم نه دي، د عزت او د حیا او د پردې په قصه کې هم نه دي. ورځ تر بلې هغوی به بېلارې کېږي. موږ غواړو چې افغانستان ته لاړ شو، خو افغانستان کې زما خاوند به د تل لپاره غریب و او بیکاره و. نو اوس که افغانستان ته ځو هلته به غربت وي، که خارج کې دا یو غټ مشکل ده. وایي موږ حق حیران یو چې موږ څه وکړو. ګورئ که چېرته دا مخکینۍ خبره باندې تاسو پوه شوي یئ، نو تاسو په خپله باندې دې خور ته فتوا ورکولی شئ او ورته ویلی شئ چې غربت دا وړکی خطر ده، خو د ماشومانو د اولاد بېلارې کېدل، بېدینه کېدل دا لوی خطر ده. تاسو باید له دغه نه ځان دفع کړئ، ځان ترې نه وساتئ. دا وړکی خطر چې د فقر ده دا باید تاسو په ځان ومنئ او بیرته راشئ افغانستان ته. پوه شوئ؟ انشاءالله که دلته خاوند ستاسو کار وکړي، زحمت وباسي، بیا هم لاسو پکې ووهي، انشاءالله له دې غربت نه به راوځي. کني حکومت به ورسره څه ناسه کومک او مرسته وکړي تر څو دوی له خطر نه انشاءالله له مرګ نه به بچ کېږي او هېڅوک هم له لوږې نه مري. خو هغه لوی خطر او لوی شر به تاسې له خپل ځان نه دفع کړئ. داسې په زرهاو نور مثالونه دي. هیله ده چې انشاءالله تاسو به د دې جالبې قصې نه خوند اخیستی وي او دغه عبرتونه او درسونه باندې به انشاءالله تاسو پوه شوي یئ. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته علم نافع را په نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.